که زما کلی نه رالی که ستا کلی نه رالی 3 خبرې ورته وکړه چې زه مولا یم او که زما دې ونه منله خدای تعالی او حدیثو دا هر څه د ځان نه ځان ورته دروغ ووایه چې قبر کې عذاب دی او ماران دي او لړمانان دي او که موږ پسې رالی موږ پسې ودرېدی زمونږ خبرې مو ومنلې زمونږ خپې هم چاپي کړې نو جنت دی که موږ ته هم د غټ اختر سرمنې او پوټکي راکړله که موږ ته هم خیراتونه راکړل موږ ته هم صدقې راکړې موږ ته هم کورونه او جوماتونه جوړ کړل نو خدای به تاسو له په جنت کې هم دا هر یو شی درکړي هر یو شی به د زیات درکړي دین دې داسې معرفي کړی دی زمونږ ولس ته چې تاسې زمونږ خدمت وکړئ نو خدای به جنت کې به ستاسو خدمت کوي دا څونه د کفر او د شرک خبره ده دا څونه غلطه نظریه ده چې د مولا خدمت وکړه نو په جنت کې به خدای ستا خدمت وکړي صحیح ده په دې کې غټ دلیل د ولس د کمزوري او د عقل نه لرې ساتل هم دا دی چې دا ټول ولس د مولا په خدمت کې شي دا ټول ولس ځان ته واړه خدایان وټاکي په هر ولسوالۍ کې چې زما ولسوالۍ کې دا وړوکی خدای دی زما بل ولسوالۍ کې دا وړوکی خدای دی بل ولسوالۍ کې دا وړوکی خدای دی انسان د طاقت وږی دی او طاقت ته رسیدو دپاره ټولو نه اسانه لاره چې ده هغه ځان باندې د دین نوم استعمال کا د دین نوم ځان باندې د دین جامه په ځان واچوه او طاقت راغونډ کا ځکه دې دا شی کوي تاسو فکر نه کوئ که افغانستان کې اوس تعلیم او پوهه ټیکنالوژي ساينس فلسفه دا په ځوانانو په انجونو باندې شروع شوه دا ټول به سبا په قرآن باندې پوهیږي نه هر سړی به قرآن لوستلی شي هر سړی به حدیث پیدا کولی شي نو که د کندهار نه به چېرته فرمان راځي ټول ولس به ودرېږي چې دا فرمان خو د اسلام خلاف دی که د کابل نه فرمان راځي که یو اسلامي اصول څوک د طالبان بیټا کې بیا خو به هر سړی وي چې دا په کم حدیث کې دی دا په کم آیت کې دی دا په کم تفسیر کې دی بیا دی چیلنج کول دي بیا به چیلنج کیږي بیا به د خلکو مخې ته ودرېږي ځکه کمزوري ساتل چې دی دا مهم دی چې افغانستان باندې د طاقت زور د دې شیخانو د مولایانو قایم وي پښتونخوا کې هم دغه زور ډېر کوشش وکړو د مولایانو خو زمونږ قسمت یا زمونږ نصیب په دی خو چې پښتونخوا کې ډېر ولس خدای موږ ته دا موقع راکړه چې موږ لږ تعلیمونه وکړل نو د مولا هغه زور نشته څونه چې افغانستان کې دی شته دی زمونږ اړخته خو هغه تعلیم د وجې ځوانان ورسره ډغره والی شي مشران پوهیږي ادیبان پوهیږي ورسره هلته نشته او نه هلته پیدا کول غواړي دغه دلیل دی